السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو داسې یو سیټینګ پیژنو چې ډېر کسان دا پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې یو د بل چا د فیسبوک پاسورډ معلوم کو. یو څو طریقې نور هم شته. د یو لینک په ترو چې تاسو چاته لینک ورولېږئ، د هغه لینک په ترو بیا دا کلیک وکړئ، هلته کې خپله فیسبوک آی ډي لوګین کړي، نو تاسو ته به د هغې پاسورډ معلوم شي. نور هم داسې طریقې شته چې ایپ په ترو یا نورې کومې طریقې چې دي هغه به هم زه تاسو ته د دې لپاره در زده کوم چې تاسو سره داسې کار ونه شي. نو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو ډېر اسان هغه چې کوم دی سیټینګ دی هغه پېژنو چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې یا د خپل ملګري یا بل داسې یو کس زموږ ورور یا د بل چا د پاسورډ معلومول غواړو د فیسبوکو یا د بل چي شي پاسورډ هغه څنګه معلومولی شو. په دې باره کې ما نه ډېره غوښتنې هم شوي دي. زه غواړم دا طریقه تاسو ته د دې لپاره در زده کړم چې تاسو سره دغه شان کار ونه شي. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل یا زموږ فیسبوک پاڼه کې نوي یئ، نو زموږ پاڼه در سره لایک، فلاو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که د ویډیو مو خوښه شوه دوستانو، ویډیو حتما له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو ورځو همدې طریقې ته دوستانو. ګورئ دا سیټینګ چې کوم دی دا تاسو د کروم بروزر به ګورئ، دا د کمپنۍ نه په هر موبایل کې راځي. ګورئ په دې کې دا سیټینګ کیږي. دا سیټینګ کله چې د چا په موبایل کې وکئ یا هغه کس په خپل موبایل کې کړی وي، نو دوستانو په دې کې چې کله د فیسبوک آی ډي یا جیمیل آی ډي په موبایل کې لوګین کړی وي، نو هغه ټول پاسورډ یې دلته کې سیو کیږي. هغه پاسورډ بیا تاسو څنګه کتلی شئ؟ که همدا اوس تاسو دا ویډیو ګورئ، هغې نه پس تاسو خپل موبایل کې دا کروم بروزر چیک کړئ، دا ځکه به ستاسو په موبایل کې که چېرته دا سیټینګ آن وي، نو ستاسو پاسورډ به هم د ډېرو اکاونټو پاسورډ به تاسو ته دلته کې سیو کړي وي. د دې فایده خو دا ده که چېرته تاسو په دې ځای کې فیسبوک آی ډي یا بل داسې کوم اکاونټ چې کوم دوستان وي په دې بروزر کې تاسو لوګین کړئ، نو دلته کې تاسو ته سیو وي. د دې فایده دا ده چې تاسو نه که چېرته هغه اکاونټ ایمیل یا یوزر نیم یا د هغه اکاونټ پاسورډ هیر شي، نو دلته کې د دې سیټینګ ورتلو سره دلته کې چې تاسو ورشئ چې د کوم سیټینګ زه تاسو ته اوس درښیم، نو هلته کې تاسو کتلی شئ چې ستاسو د هغې یا د جیمیل اکاونټ یا د فیسبوک اکاونټ یا د بل چي شي اکاونټ هغه ایمیل پاسورډ یا یوزر نیم یې څه شی و، نو هغه بیا تاسو کتلی شئ. که تاسو نه هیر وي، په دې طریقې سره دلته کې تاسو ته سیو پاتې کېږي. خو که چېرته دا سیټینګ ستاسو په موبایل کې شوی وي، تاسو لوګین کړی وي، ستاسو د څوک ملګری یا تاسو د خپل ملګري موبایل راواخلئ، هلته کې دا سیټینګ ته ورشئ، نو بیا دوستانو تاسو ته دا نقصان در کولی شي. که چېرته ستاسو موبایل بل څوک راواخلي، دلته کې دې ځای ته ورشئ، نو ستاسو د هر اکاونټ پاسورډ چې کوم دی دا کتلی شي. نو د دې دوستانو د خبره تاسو سره په یاد لرئ چې کله هم تاسو په دې کې خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ، نو همدې کروم بروزر باندې تاسو یو پاسورډ لګوئ. په ایپ ته موږ څنګه پاسورډ لګولی شو، د دې ویډیو به زه تاسو ته حتما جوړوم. ګورئ دلته کې کروم بروزر تاسو ته ښکاري، دا بروزر دی. ستاسو په موبایل کې به دا بروزر حتما وي. هر موبایل کې د کمپنۍ نه راځي. نو په دې باندې زه اوس کلیک کوم. ګورئ په بروزر باندې مې کلیک وکړو. دلته کې دوستانو زه دوستانو ورځم. د کروم بروزر کله چې تاسو آن کړئ، نو دوستانو دلته کې یو دغه شان راځي بروزر. دلته کې اوس دوستانو تاسو ګورئ دلته کې درې ټکي تاسو ته ښکاري. په دې درو ټکو باندې به په دې بروزر کې کلیک وکړئ. بیا به دوستانو دلته کې راشئ سیټینګ اپشن. دلته کې به تاسو ته ښکاري دا سیټینګ اپشن، په دې باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې دوستانو تاسو ته پاسورډ اپشن درکوي، په دې پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې دوستانو دا اپشن مې درته ښودلو. ما تېره شوې ویډیو هم جوړه وه، خو هغه بل طریقې سره وه. اوس غواړم چې په دې طریقې باندې تاسو صحیح طریقې سره پوهه کړم. ډېرو کسانو غوښتنه هم کړې وه. نو ګورئ دلته کې دا اپشن تاسو ته ښکاري د سیو پاسورډ. دا اپشن زما په موبایل کې چې شه دی آن دی. د دې سره څه کېږي دوستانو، کله چې ستاسو په موبایل کې دا آن وي، لاندې تاسو ګورئ چې ما څومره اکاونټ په خپل موبایل کې لوګین کړي دي، هغه ټولې د یوزر نیم، پاسورډ، جیمیل، ایمیل نمبر ټولې ماته سیو کړي دي. که زه اوس دلته کې لاندې لاړ شم، تاسو ګورئ بهې زیات اکاونټ دي. دې ته زه ضرورت لرم، ما ځکه پرېښودلی دي. اوس تاسو ته ښیم چې که چېرته تاسو د دې ځای نه ختمول غواړئ، ختموی هم شئ. خو کله چې تاسو دا بټن آن کړئ، بیا ستاسو په موبایل کې کوم آی ډي یا کوم اکاونټ لوګین کېږي، نو دلته کې به ستاسو دا بروزر هغه اکاونټ د یوزر نیم یا د هغې جیمیل یا د هغه نمبر یا د هغې پاسورډ دا به ټول تاسو ته سیو کوي. نو زه غواړم دلته کې یو اکاونټ پاسورډ چې کله تاسو ته سیو کړی وي، دلته کې به لاندې وي هغې سره چې د کوم اکاونټ وي هغه نام یې ورسره لیکلی وي، لکه فیسبوک ډاټ کام، یو ای ډي یا 2 ای ډي یا 5 ای ډي دي تاسو په موبایل کې لوګین کړي دي. نو دلته کې به تاسو ته لیکلی وي فیسبوک ډاټ کام، د هغې نمبر به درته لیکلی وي یا د هغې ایمیل. نو په هغې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په هغې باندې کلیک وکړو، ګورئ دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکوي سیټ درته وایي چې دا اکاونټ د څه شي دی، فیسبوک دی که د کوم شي دی. دوهم ځای کې تاسو ته ایمیل ښیي، په درېیم ځای کې تاسو ته پاسورډ ښیي. پاسورډ یو انسو کتلو لپاره به تاسو په دې سترګې نشان باندې کلیک کوئ.
له دې څخه دا بټن چې کوم دي دا کاپي کول سره دي له دې څنګه چې تاسو کاپي کړئ او د کاپي کوای شي بل چېرته پسټ کول غواړئ پسټ کوای شي او دلته کې د پاسورډ د یو انسي کتلو لپاره په دې سترګې نشان باندې کلیک کوئ که زه اوس کلیک وکړم تاسو ته به سکرین تیاره شي نو کار نه کوي خو تاسو چې په خپل موبایل کې په سترګې نشان باندې کلیک وکړئ تاسو ته به د پاسورډ یو انسه راشي اوس له دې څخه تاسو ډیلیټ کوه هم شي کوم اکاونټ تاسو نشئ خو غواړئ ډیلیټ کړئ په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ یا بالکل دا سیټینګ تاسو په موبایل کې آن دی دوستانو بندول غواړئ نو په دې باندې کلیک وکړئ دا بند کړئ هغه وروسته چې څومره همغه دي هغه به تاسو ته دوستانو بیا چې کوم دي نه راځي دلته کې تاسو خو کتو ټول سیټینګ دوستانو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ضرور له خپلو ملګرو سره د ویډیو شیر کړئ ګروپونو کې هم در سره شیر کړئ زموږ چینل زموږ فیسبوک پاڼه چې کوم دا هم در سره لایک کړئ همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو فسټ یوټیوب چینل همدغه شان فیسبوک پاڼې سره اوسئ تر اولي ویډیو دی په امان